مزار شریف ښار کې د اړیکو دفتر لخوا د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست سره په همغږۍ د دیني عالمانو او د یو شمېر ادارو د استازو په حضور کې د ټولنې په اصلاح کې د روژې مبارک میاشتې رول تر سرلیک لاندې غونډه ترسره شوه. په شمال زون کې د یاد دفتر مسؤل وایي چې د دې غونډې موخه د ټولنیز یووالي پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمول دي. در برنامه امروزی ما از تمام اقشار جامعه و بخصوص علمای کرام و متنفذین قومی را داشتیم که نقشی کلیدی در سمت و سودهی جامعه دارند و این میتونه این گردهمایی و این آموزه های اخلاقی که به مناسبت ماه مبارک رمضان دایر شده بود میتونه برای اصلاح جامعه و برای انسجام جامعه و برای جلوگیری از خشم و خشونت و دوری و دشمنی و اینا بتونه کمک بکنه و باعث همدلی و همگرایی مردم افغانستان شود. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس د روژې د فضیلتونو په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز پیوستون د پیاوړتیا په موخه د دا ډول پروګرامونو ترسره کول اړین وبلل او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید په دې برخه کې پراخې هڅې وکړي. خپل د دغې موسسې سره موږ دا پوره ملاتړ د انشاءالله تعالی او د همکاري مو د هماهنګي مو د خپل ټول هېوادوالو سره مو د هماهنګي د ملاتړ دی او دا ستاسې د رسنۍ د لارې بیا دا ورته وایو چې په دې مبارکه میاشت کې په دې روژې کې چې د چا تر مابین منازعې وي دښمنۍ وي نو هغه د دې مبارکې روژې په برکت سره هغه عفو وکوي درګذر وکوي گذشت وکوي نو دا هم ډېر په خیر کې تمامیږي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر د روژې مبارکه میاشت له اړو کسانو سره د مرستې او لاسنیوي فرصت بولي او له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د بېوزله کسانو په ملاتړ کې فعاله ونډه واخلي. بینوایان هستند که هیچ مستفید نشوند. همین جوانان در این بخش هم میگیرن در توزیع کمک‌ها کمک بکنن با وکلای گذر و با تاجران که لیست میگیرن ادارات که موظف هستند اقتصاد و ریاست تجارت و ریاست مهاجرین و دیگر ادارات که در این بخش موظف هستند با این همکاری بکنن اما نیازمندان واقعی را برایشان نشانی بکنن که وای کمک‌ها که اخلاص کردن تاجرای ما شما مردم خیر ما شما همین اخلاصشان به جا برسن و به واقعا کسایی که نیازمند هستند به اونا برسن. باید ویل شي چې د اړیکو دفتر د هیواد په 6 ولایتونو کې د پیاوړتیا د پروګرامونو په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي او د دې ادارې مسؤلین وایي چې له دغه غونډو څخه موخه د پیوستون او ټولنیز یووالي پیاوړتیا ده.